سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي د پښتنو تاریخي جرګې بنسټیز کارونه ټول بشپړ شوي دي. له استثنا پرته ټولو مذهبي، قومي، سیاسي ګوندونو او مذهبي ټولنو ته ورځي او دوی ته نه یوازې بلنه ورکوي بلکې په ټینګه ورڅخه غواړي چې په دې قامي جرګه کې شرکت وکړي. د 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوي د پښتنو قامي عدالت په نوم قومي جرګه پیل ته پوره 2 میاشتې پاتې دي. په ورته مهال د دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویلي دي چې د جرګې جوړولو بنسټیز کارونه بشپړ شوي دي. منظور پښتين د خپلو ټولنیزو رسنیو پاڼو له لارې په یو توضیحي وینا کې دا د پښتنو تاریخي جرګه بللې او په وینا یې دا جرګه به د 11 اکتوبر د 3 ورځو لپاره جوړیږي. نوموړي اعلان وکړ چې د دغې جرګې په وخت او ځای کې هم سلاوي شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې د پښتنو دا جرګه به چیرې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي له دې وروسته د ځینو معلوماتو د راټولولو او د خلکو رابللو لړۍ پیلوي. په جرګه کې به څوک ګډون کوي؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د لومړي ځل لپاره 13 جولای میاشت کې د دغه غورځنګ د یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې دا اعلان کړی و چې د پښتنو پر وضعیت یوه ستره ولسي جرګه راوبلي. له دغه اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو هم د دغې جرګې په اړه ډېر څه ښکته پورته کیږي او یو شمېر قومي جوړښتونو او د فعالانو ټولنو د دغه غږ هرکلی کړی دی. منظور پښتين وایي په دغه جرګه کې څوک میلمانه نشته او ټول ګډونوال په ګډه قربانه دي او هره پریکړه به د خلکو په خوښه کیږي. ښاغلي پښتين ویلي دي له استثنا پرته ټولو مذهبي، قومي، سیاسي ګوندونو او مذهبي ټولنو ته ورځي او دوی رابلي بلنه ورکوي بلکې په ټینګه ورته وایي چې په دا جرګه کې به ګډون کوي. همداراز ویل کیږي پښتون میشتو هرې ولسوالۍ او هر کلي ته به خپل پلاوی ورځي خلک په جرګې ته رابلي. د دغې جرګې د ګډونوالو ټول شمېرنه نه ده معلومه، خو منظور پښتين تازه ویلي دي چې تمه ده د هرې ولسوالۍ نه 400-500 د بېلابېلو برخو استازي پکې ګډون وکړي. پښتنو ته د اوښتو زیانونو کره معلومات جمع کوو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.